ها دنیا کې ډېرې ښځې ارې دي ستر ښځې دنیا کې ډېرې ښځې او ارې دي ستر ښځې که ته پې اورېدلې نو خدای ورته اسرکه مری ورله خپه ها که کړه دې واده وي او ښځه دې کارغه وي که کړه دې واده وي او ښځه دې کارغه وي د دې د کاغه خپل غوږونه دې دمه کړه او مری ورله خپه که که ښځه دې زړه وي ړنده او یا کڼه وي اول یې په 100,000 روپۍ باندې بیمه که او مری ورله خپه که که ښځه دې خرچي وي او په خوله کې یې کینچي وي په توره به خلاصېږي زر تر زره یې چپه که او مری ورله خپه که که ښځه دې ګونګی وي او خواښې دې ژوندی وي که ښځه دې ګونګی وي او خواښې دې ژوندی وي نو دواړه په یو ځای باندې لاری ته وردي که مری ډېر ښه ډېر ښه که ښځه دې فیشن کړي ملګری دې ټینشن کړي کاغذ قلم راواله نوشته دغه نسخه که مری ورله خپه که ښځه سیلانه وي چورلنده چورلندی وي واحد علاج دا ده چې بیا ماته ورله خپه که او مری ورله خپه که که ښځه دې پواړه ګنده د کلپۍ غاړه بیا لامبي به په خپله ته یې صرف په تخته که او مری ورله خپه که ډېر شوقي که د کالو وي یا نوره د سیالو وي بالغ نه ورته جوړه خطرناکه اسلحه که او مری ورله ډېر ښه که ښځه دې لنډی وي 100 فوټه 100 انچی وي بېغمه په پنسه باندې مری ورله اوږده که او مری ورله خپه که که ښځه دې اوږده وي د تا نه یو په دوه وي د سر نه یې رالنډه که په اونه یې پوره که او مری ورله خپه که که ښځه وي ناجوړه د غم ډکه کڅوړه نو زه دې اسرائیل نومې ډاکټر ته حواله که او مری ورله خپه که که ښځه دې بلا وي 2-3 منه سیوا وي نو بیا یې په منکت باندې کساب ته حواله که مری ورله ډېر ښه که ښځه دې خاوند وي هر وخت یې درته برند وي که ښځه دې خاوند وي او هر وخت یې درته برند وي د شپې چې دا اوده وي نو بجلي ورته بانه که مری ورله خپه که دا اوس د دې ټول اخري نچوړ دی ښه که ښځه دې وي ښځه که ښځه دې وي ښځه نو لرې ترې نه مه ده که ښځه دې وي ښځه نو لرې ترې نه مه ده د خپلې زندګۍ دپاره جوړه ترې ډیوه که بیا پام که دې خپه که ماشاءالله ډېر ښه برق صاحب او